خوست کې د محمد صدیق الکترونیکی ورکشاپ څخه چې شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ په اړونده برخه کې 40 زده کوونکي فارغ او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورته بریلیکونه وویشل شول. د یاد ښوونیز مرکز مسؤلین وایي پخوا به د برق انجینران پاکستان ته د ستونزو د هواریو په موخه سفر کوو، مګر له دې وروسته به د بریښنایي وسایلو ستونزې په خوست کې دننه هواریږي. کوم بخش چې په خوست کې نه موجود، کوم کورس موجود نه وي، د دې پوره چې خلک د دې نه پاکستان ته په بل ته ایلو منطقي تفصیلي د دې پوره موږ جوړ کړو چې هغه خوستول ورونه چې کوم د بخش کې خوند ورکوي، زده کړه خوند ورکوي، هغه د پوره مو ژمنای پروګرام بلم جوړ کړی دی او د کوم کسان چې څلور زره کسان چې دغه اوس فارغ شو او ان شاء الله خوستول ته مزره کم ته خپل خدمات وړاندې. بلخوا د ورکشاپ ګډونوال دا ډول روزنیز پروګرامونه ګټور بولي، خو په ورته کې د پراختیا غوښتنه هم کوي. د دې په ترڅ کې موږ وکولای شو چې د برق په عملي ساحه کې که هغه د نلدواني یعنې لاین تیرونه وي په ودانۍ کې یا د ای سی سیستم وي، همداشانته د کیمرو سیټینګ وي، همداشانته په ورځني ژوند کې هغه تخنیکی مشکلات چې په ادارو یا هم په کورونو کې رامنځته کېږي، موږ وکولای شو چې په هغه باندې اوس برلاسي او هغو ته په لنډ وخت کې او په لنډ ټایم کې انشاءالله رسیدګي کولی شو او حل وپسولې کولی. مو د محترم استاد صادق په الکترونیکی ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل چې هغې له جملې څخه په د انوایټر په برخه کې د هایبریډ سیستمونه چې اوس په خوست کې نوي مروج دي هغه او د کمرې سیستمونه او د ایر کنډیشن سیستمونه او داسې نور زیات سیستمونه زده کړل. د یاد الکترونیکی مرکز مسؤلینو په وینا دوی په راتلونکي کې هم پلان لري چې خپلې تجربې او زده کړې د ورته ښوونیز ورکشاپونو له لارې له محصلینو او زده کوونکو سره شریکې کړي.